السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه خپله لیکنه 3D ډیزاین کولی شو او د خپل نوم او تخلص لومړی توری مو په دې ډول سره ښکلی ډیزاین کړئ. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو د دې لپاره به تاسو ته د پښتو پکسل اپلیکیشن ضرورت وي. د دې اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن او د ویډیو په لومړي کمنټ کې واچوم. تاسو یې په ډېر اسانۍ سره له هغه ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. انسټال کولو څخه وروسته به دا تاسو اوپن کړئ. له اوپن کولو څخه وروسته ملګرو دلته تاسو نه د عکس سایز غواړي او تاسو به د عکس سایز ورته انتخاب کړئ. زه 3/4 دا عکس سایز انتخابوم. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسو په همدې لیکنه باندې کلیک وکړئ او پورته تاسو ته د لیکنې نښان ښکاري، په همدې به کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسو په همدې ځای باندې کلیک وکړئ. له هغې څخه وروسته به دا تاسې وران کړئ او دلته به تاسې د خپلې خوښې توری ورته انتخاب کړئ او له هغې څخه وروسته به تاسې په سمده باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو دا کړی تاسو ته ښکاري، دا به تاسې دلته راکش کړئ تر څو د دې توري سایز موږ ته غټ اوچت شي. ملګرو کله چې د دې توري سایز تاسو ته اوچت شو ملګرو، نو بیا به تاسو په همدې باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسې راشئ او دلته به تاسې لیکبڼې ورته انتخاب کړئ. لیکبڼې ملګرو تاسې ته په 4 ژبو باندې درکوي: پښتو، فارسي، اردو او انګلیش. دا ټول پونټونه دي. په هره ژبه کې که غواړئ په دې پونټونه دلته تاسو ته موجود دي. دا ښکاري دا اردو، دا هم انګلیسي. ملګرو زه غواړم چې دې ته یو پښتو فونټ ورکړم. دا توری د انګلیسي دی خو زه غواړم چې پښتو فونټ ورکړم، ځکه چې پښتو فونټ 0.9 دا فونټ د انګلیسي لپاره هم کار کوي او په دې کې انګلیسي توری هم ډېر ښه ښکاري. نو کله چې مو ملګرو دلته تاسې فونټ انتخاب کړئ نو ښکته به تاسې په سمده باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو توری به تاسو ته دا ډول ډیزاین شي. نو له هغې څخه وروسته ملګرو دا تاسو ته ښکاري، دا به تاسې ښي طرف ته کش کړئ او دلته به تاسې په عکس داخلولو باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې په عکس پلس باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په عکس پلس باندې کلیک وکړ ملګرو دلته تاسې خپلې ګیلرۍ ته راولي او له ګیلرۍ څخه تاسې د خپلې خوښې انځور ورته انتخاب کړئ او دا به تاسې ډاون کړئ. ملګرو که غواړئ چې دا انځور ترلاسه کړئ نو دا په دې توري کې ډېر خوند کوي. نو که غواړئ چې همدا انځور تاسې ترلاسه کړئ نو د دې عکس د ډاونلوډ کولو لینک به هم زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن او د ویډیو په لومړي کمنټ کې درکړم. تاسې له هغه ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ او د دې پر ځای تاسې د خپلې خوښې انځور هم ورته انتخابولی شئ. نو ملګرو دلته به تاسې د خپلې خوښې انځور انتخاب کړئ او دلته به تاسې په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. نو له هغې څخه وروسته ملګرو دا شین دغه تاسو ته ښکاري، تور پرده تاسو ته ښکاري، دا به تاسې پورته کش کړئ او له هغې څخه وروسته به دلته تاسو ته بله خانه راوړي سایز. ملګرو د دې سایز به د دې عکس سایز به تاسې د خپلې خوښې مطابق انتخاب کړئ. دلته تاسو ته ښکاري څه ډول چې تاسو انتخابوئ نو همغسې تاسو انتخاب کړئ. ملګرو دا زه همداسې انتخابوم. له هغې څخه وروسته به تاسې په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دا توری به لږ د عکس منځ ته کړئ. نو له هغې څخه وروسته ملګرو دلته تاسې راشئ، دا په دې ځای ته به تاسې راشئ او دلته به تاسې لیکنه 3D پیدا کړئ او همدا لیکنه 3D به تاسې کلیک کړئ او دغه اپشن تاسو ته ښکاري، دا به تاسې آن کړئ. نو ملګرو ښکته به تاسې راشئ او دلته تاسو ته راسته او چپه یې لیکلي دي. نو دا به تاسې د خپلې خوښې مطابق داسې تاووئ او یا که داسې تاووئ نو تاسې د خپلې خوښې مطابق تاو کړئ. نو زه دا تاووم شاوخوا تر دېرشو پورې. نو له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. کله چې مو ټیک مارک باندې کلیک وکړ ملګرو نو موږ ته توری دا ډول انتخاب شو. نو ملګرو دلته به تاسې بیا راشئ او دلته به تاسې سایز انتخاب کړئ. له هغې څخه وروسته ملګرو دا تاسې یا لږ کوچنی کړئ یا بې لږ غټ کړئ تر څو دا لیکنه موږ ته په سم ډول ډیزاین شي. نو ملګرو تاسو ته ښکاري چې موږ ته لیکنه سم ډول ډیزاین شوه. نو له هغې څخه وروسته به تاسې بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې لیکنه 3D پیدا کړئ او له هغې څخه وروسته ملګرو دلته تاسو ته غټوالی ښکاري. نو د دې غټوالی به تاسې د خپلې خوښې مطابق جوړ کړئ. دلته تاسو ته ښکاري د دې لیکنې د دې توري غټوالی به تاسې د خپلې خوښې مطابق جوړ کړئ. له هغې څخه وروسته به تاسې په ټیک مارک باندې کلیک کړئ او دا تاسو ته ښکاري چې موږ ته په ډېر ښکلي انداز سره دا توری انتخاب شو. نو له هغې څخه وروسته ملګرو تاسو کولی شئ چې په بل ډول سره هم دا تاسې ډیزاین کړئ. نو تاسو به په همدې لیکنه 3D باندې کلیک وکړئ ملګرو او دلته تاسو ته دا ښکاري، دا به تاسې په دې کوک باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته دا ډول انتخاب شو. د دې غټوالی به لږ کوچنی کړو تر څو موږ ته سم ډیزاین شي. نو دا تاسو ته ښکاري چې موږ ته په دې ډول سره هم ډیزاین کیږي. خو زه راځم او په همدې ډول سره ډیزاین کوم. ملګرو که اوس غواړئ چې یو بل توری هم تاسو ډیزاین کړئ له دې سره، نو
ملګرو دلته به تاسې په لیکنه باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسې په کاپي اپشن باندې کلیک وکړئ نو دا به موږ ته ډبل شي هغې څخه وروسته دا توری دل راولوش تر څو سم انتخاب شي په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې په لیک نښانه باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې په همدې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسې وران کړئ دلته به تاسې یو بل توری هم ورته لیکلی شئ زه به د آر ولیکم له هغې څخه وروسته په سمده باندې به کلیک وکړئ ملګرو دا موږ ته دا ډول انتخاب شو د هر توري لپاره بیل بیل پونټونه تاسو انتخاب کړئ تر څو ستاسو لیکنه په ښه ډول سره ډیزاین شي نو زه راځم او یو ځل بیا خپلې لیکبانې ته راځم او دلته به زه یو بل پونټ ورته انتخاب کړم دا پونټ به زه ورته انتخاب کړم د انګلیسي پونټ دی نو موږ ته دا ډول ډیزاین شو نو د دې سایز به هم زه لږ راکم کړم دا تاسو ته ښکاري د دې سایز به زه لږ راکم کړم نو ګوره چې موږ ته په ښکلي انداز سره ډیزاین شو نو تاسې هر توری په ډېر اسانۍ سره کولی شئ په دې ډول سره ډیزاین کړئ نو ملګرو دا به تاسې څنګه په د خپل موبایل په ګیلرۍ کې سیو کوئ نو زه راځم دا یو توری ډیلیټ کوم زه غواړم چې دا یو توری په خپل د موبایل په حافظه کې سیو کړم ملګرو پورته تاسو ته درې لیکې ښکاري په همدې به تاسې کلیک وکړئ او د عکس ثبتولو باندې به کلیک وکړئ او دلته ملګرو خپل انتخاب باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسو نه سایز غواړي چې په کوم ډول سایز سره غواړي چې د خپل موبایل په حافظه کې د انځور سیو کړئ نو تاسو به په اعلی باندې کلیک وکړئ نو دا انځور به په فول ایچ ډي سایز سره تاسو د موبایل په حافظه کې سیو شي نو په ګالرۍ کې به کلیک وکړئ په ګالرۍ کې سیو کول دا به لږ لوډینګ واخلي تر څو دا انځور موږ سره د موبایل په حافظه کې سیو شي نو ښکته تاسو ته ښکاري چې موږ ته دا انځور په ګیلرۍ کې سیو شو ملګرو څنګه کولی شو چې دا انځور په پی ان جي ډول باندې په خپل موبایل کې سیو کړو او د دې انځور څخه یو سټیکر جوړ کړو په اسانۍ سره په هر انځور باندې تاسو لګولی شئ ملګرو دلته به تاسې راشئ او په دې ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ د هغې څخه وروسته ملګرو دلته تاسو ته خالي صفحه ښکاري نو په همدې به تاسې کلیک وکړئ نو د دې شاته کوم بیکګراوند چې دی هغه به ختم شي او یوازې دا توری به تاسو سره د موبایل په ګیلرۍ کې سیو شي نو دا هم هماغسې سیو کوو په اکسپټولو او په خپل انتخاب باندې کلیک کوو په اعلی باندې او تاسو په ګالرۍ کې سیپټولو باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره په ګیلرۍ کې سیو شي دا به تاسو نه لږ لوډینګ وغواړي تاسو ورته انتظار وکړئ ملګرو که په دې ډول سره تاسې خپل انځور په خپل موبایل کې سیو کړئ نو که بیا تاسې یو بل انځور راخلئ او دا انځور مو سره د سټیکر په یا په پی ان جي ډول سره د خپل موبایل په حافظه کې سیو شو او که دا تاسو په بل انځور باندې لګوئ نو په ډېرې اسانۍ سره د دې بیکګراوند ختم شوی دی او په ډېرې اسانۍ سره د سټیکر یا د پی ان جي ډول باندې تاسو په بل انځور باندې لګولی شئ ملګرو د نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي ملاویږو په نورو خپلو ویډیوګانو کې تر بل ویډیو مو په پاک بخونکي رب باندې سپارم د خدای په امان